قدرمن اوریدونکو د آل انډیا رادیو د بارانو خبرونه د پښتو څنګه ده نن د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه او د شنبه ورځ ده خبرونه وړاندې کیږي لوستونکو ممتاز ولی یوسفزی د خبرونو سرټکی هند یو ان اس سی د غیر دایمي غړي په توګه خپل 2 کلونو دوره پیلوي. هند اقلیتی ټولنې پر وړاندې د زور زیاتې بیا پیښو په باب د پاکستان لوی کمیشن ته د هند جدي اندېښنې وړاندې کړې دي. په بیجینګ کې د هند سفارت د چین په بندرونو کې د خپل 2 بیړیو پاتې کېدو قضیې پورته کړي. حکومت پریکړه کوي چې د جنوري له 8 نیټې څخه د هند او انګلستان ترمنځ الوتنې بیا پیل کړي. د کووډ 19 وبا د رغېدو سره 9.08 سلنه ته خښوي ده او کابل په پوهنتون مهم تورنکس ته د مرګ سزا اورول شوې ده. اوس بشپړ خبرونه واورئ. هند ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو ان اس سی د 2 کلونو لپاره غیر دایمي غړیتوب په توګه خپل دوره پیل کړله. پخوانی ډیپلوماټ اشوک سجنهار وویل چې هند به شتون جغرافیایي سیاسي تنازل لکبله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډیره مهمه دنده ترسره کړي. هند اقلیتی ټولنې پر وړاندې زور زیاتې په باب پیښو پترس کې د پاکستان لوی کمیشن ته د هند جدي اندېښنې وړاندې کړې دي. منابو ویل چې د بارانو چارو وزارت هم دا خبره کړې چې هغه د هیله لري چې پاکستان د موضوع تحقیق وکړي او د معبد ویجاړولو او ماتولو لپاره مسؤل کسانو پر ضد سخت ګام پورته کړي. منابو ویل چې د بارانو چارو وزارت دا خبره هم وړاندې کړې چې د تحقیق راپور بارانو چارو وزارت سره شریک کړي شي. نوې ډیلې ټینګار کړي چې باید اسلام آباد په هغه هیواد کې د اقلیتی ټولنو تحفظ، امنیت او خیر ښېګڼې کتنه وکړي په کوم کې چې د هغوی مذهبي او فرهنګي میراث خوندي کول شامل دي. هند او پاکستان ډیپلوماټیکي چینلونو د لارې په خپل بندیخانو کې بند د ملکی کسانو او کبنیونکو لیستونه تبادله کړل. دا 2008 میلادي کال هوکړې لایې په نظر کې نیولو سره کړی شوی. د کوم تر لاندې هر کال د جنوري او جولای په لومړنۍ نیټه د داسې لیستونه تبادله کیږي. هند پاکستان ته د هند په بندیخانو کې د 263 پاکستانی ملکی قیدیانو او اویا کبنیونکو لیستونه وسپارله. دغه شان پاکستان هم په خپل بندیخانو کې د 9 ملکی کسانو او 280 کبنیونکو لیستونه هند ته وسپارله. څوک چې هندیان دي یا د هندیانو یقین وکړي شي. هند له پاکستان څخه غوښتي چې د 3 هندي کسانو او 115 هندي کبنیونکو د خوشي کولو او هند ته لیږلو لپاره هم فیصله وکړي. د چا تابعیت تصدیق کړی شوی او پاکستان ته وړاندې کړي. هند وایي چې په بیجینګ کې د هغې سفارت د چین خوا سره د ام وی جگ آنند او ام وی انستاسیا بیړیو قضیې بیا پورته کوي او خاصه کوي چې بیړیو ته د لنګر اچولو اجازه ورکړل شي او عملی کسان بدلولو ته اجازه ورکړي شي. د 2 بیړیو حالت په باب د رسنیو یوې پوښتنې په جواب کې د بارانو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستو وویل چې ام وی جگ آنند بیړی د چین هیبل په ولایت کې د جنگ تانګ بندر ته نږدې تمه ده په کوم کې چې 23 هندي تابعین د عملی کسانو په توګه سوار دي. یو بل بیړی ام وی انستاسیا کوم چې د عملی کسانو په توګه 14 هندي تابعین لري په چین کې د کو فیدین بندر ته نږدې تم ده. ښاغلي سریواستو ویل چې د چین مقاماتو دا خبره وړاندې کړې چې د محلي مقاماتو لخوا لګول شوی د کووډ 19 وبا په اړه بندیزونو له امله له دغو بندرونو څخه د عملی کسانو بدلولو اجازه نشي ورکول کېدی. حکومت پریکړه کړې چې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه هند او انګلستان ترمنځ بیا پروازونه پیل کړي. دا پروازونه په تیر میاشت کې لدی عمله ځنډول شوي وو چې په انګلستان کې د کووډ 19 وبا یو نوې ډول د خورېدو مخه ونیول شي. د ملکی هوایي چلند وزیر هردیپ سنگھ پوری ویل
چې هند او انګلستان ترمنځ د جنوري 23 نیټې پورې په یو اونۍ کې فقط 10 پروازونه چالان شي. د هند او انګلستان الوتکې به دغه مودې په دوران هر یو هیواد په یو اونۍ کې 15 پروازونه ولري چې له ډیلی، ممبئی، بنگلورو او حیدرآباد ښار څخه لاړ شي او راشي. نن په ګرد هیواد کې د کووډ-19 وبا د واکسین لپاره کړنلاره ترسره کړې شي. په اصل کې دغه کړنلاره یو تمرین دوره ده چېرته چې د ګټه اخیستونکو یوه نمونه به یو ازمایښتي پیچکاری وهلو بهیر څخه ورتیر شي. دغه تمرین موخه د واکسین مخې ته راوړلو لپاره د تیار شویو ازمایښت دی. د نن ورځې کړنلاره به په ټولو ایالتونو او مرکز واک اختیار لاندې ایالتونو کې ترسره شي. هر یو ایالت او مرکز واک اختیار لاندې ایالتونو څخه غوښتل شوي چې دغه تمرین او کړنلاره لږ تر لږه په 3 ناستې ځایونو ترسره کړي شي. د هیواد د کووډ-19 وبا د رغېدو شرح 90.08 سلنه ته ښه شوې ده، کله چې تیر 40 ساعتو په دوران د کووډ 23,000 څخه زیات ناروغان بیا رغېدلي دي. د روغتیا وزارت ویل چې د ټول ټال د ښه شوي ناروغانو شمیر سره پاسه 98 لکو او 83,000 ته رسېدلی. اوس مهال په هیواد کې د فعال قضیو ټول ټال شمیر کابو 2 لکو او 450,000 دی. تیر 40 ساعتو په دوران د 100,000 او 40 نوي قضیو راپور ورکړ شوی، د کوم سره په هیواد کې د مثبت قضیو شمیر 1 کروڑ او 2 لکو ته رسېدلی. تیر 40 ساعتو په دوران د 250 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ شوی، د کوم سره د ټول ټال د مړه شوي کسانو شمیر 1,48,000 او 904 ته ورسېده. د دفاع ولسي اړیکو چارواک ډګروال دیویندر آنند وویل چې د پاکستان عسکرو د جمعې پر ورځ د راجوري ولسوالۍ د نوشهره سېکټور د کنټرول کرښې په اوږدو بیا د اوربند سرغړونه وکړله او په واړه وسلو بې دلیله ډزې وکړلې او ماسپښین کابو په 3:30 بجو درانه موټر سره ډزې وکړلې. د سرحد دفاع کوونکي زیرک د هند عسکرو ورته وسلوالو سره جواب ورکړ، لدې امله چې د پوځ توپونه او ډزې خاموشه کړې شي. په عین حال کې نائب صوبیدار رویندر سوک چې په پیښه کې شدید ټپي شوی وو، وروسته د خپل ټپي کېدو له امله شهید شو. د افغانستان سترې محکمې د کابل پوهنتون د برید مسؤل محمد عادل په مرګ محکوم کړ. د کورونو چارو وزارت ویل چې د برید نور 15 همکاران هم د غدارۍ د چاودیدونکو توکو انتقالولو او داعش سره همکاري کولو په تورونو په بیلابیلو بندیخانو کې بندي دي. د نومبر په 2 نیټه د کابل په پوهنتون د 2 ټوپکچیانو په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 40 څخه زیات کسان ژوبل شوي وو. د امریکای کانګرس د ولسمشر ټرمپ د یو دفاعي مصرف لایحې ویټو لغوه کړه. دا یې داسې د نوموړي په جمهوري ریاست کې لومړی وار شوی. د نوي کال د غیر معمولي غونډې په اجلاس کې مشرانو جرګې سنا د 14 پرتله 1 رای ورکړلې تر څو د ټرمپ د ملي دفاع واک ورکولو قانون ویټو کولو لپاره اړین 2/3 اکثریت ته ورسیږي. ډیموکراتانو او ریپبلیکن غړو د 240 بلیون ډالرو دفاعي لایحې لپاره لاس یو کړی وو، کوم چې د کال راتلونکي لپاره د امریکای پوځي او استراتیژیک لارښوونه ټاکي. دا د امریکای نوې کانګرس د سوګند خوړلو فقط 2 ورځې د مخې ته راغلی. بوسنیا پوځ د زرګونو په شمېر هغو کډوالو لپاره د خیمو په تاسیسولو لاس پورې کړی، څوک چې یو سوځېدلي کډوالو خیمې کې راګیر شوي وو او د یخنۍ موسم څخه د ځان ساتلو هیڅ اسانتیا نه لري. بوسنیا نړیوال غبرګون سره مخامخ شوی کله چې یو اونۍ د مخه کروشیا سره د هغې لویدیځ پولې ته نږدې ګنده لیپا په نامه کډوالو خیمې اور اخیستلو وروسته کابو 1000 کډوال بې له سرسوري
اوسیږي. وسلوال ځواکونو د جمعې په ورځ وویل کابو 150 عسکر هغلته رسېدلي چې کډوالو لپاره خیمې تاسیس کړي د کوم چې مهاجرینو لپاره نړیوال سازمان لخوا چارې وشړلې شي. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت هیواد په ختیځي بینی سیمه کې د نوې کال په موقع باغیانو لخوا په یو برید کې لږ تر لږه 25 بزګران وژل شوي دي. په سیمه کې د والي نمائندې تر مخې بزګران په ټینګوي کلي کې پټو ته تللي وو کله چې پر دوی د متحده دیموکراتیک ځواکونو برید وکړ. نوموړي ویل چې ځینې جسدونه پرون د ژغورنې ډلو لخوا په بوټو کې وموندل شول. محلي مدني ټولنې نمائندې براو موهیندو 25 څخه زیات کسانو د مړینې تصدیق کړي او زیاته کړله چې په هغوی کې د یو شمېر کسانو سرونه غوڅ کړي شوي وو. موهیندو وویل چې نور کسان تختول شوي دي. د جاپان لومړي وزیر سوګا وویل چې ځنډېدلې اولمپیایي لوبې به 2021 میلادي کال کې ترسره شي. سوګا د نوي کال لپاره په یو لیکلي بیانیه کې وویل چې د ټوکیو اولمپیایي لوبې او پیرا اولمپیایي لوبې به په دې دوبي کې ترسره شي او دا لوبې د نړیوال یووالي علامې په توګه وبلله. نوموړي ویل چې جاپان په محفوظ او خوندي سیالۍ درکولو لپاره ثابت تیار سوی وکړي. جاپان د کورونا وایروس په قضیو کې د زیاتوالي شاهد دی او د پیښې ډیریدونکي لګښت خلکو سره ورځ پر ورځ غیر مشهور کیږي. جاپان او نړیوال اولمپیایي لوبو کمیټې تیر مارچ په میاشت کې یادې لوبې تر د یو کال پورې د ځنډولو پریکړه کړې وه کله چې د کورونا وایروس وبا کابوګر د نړۍ لاک ډاون سره مخامخ کړې وه. دا لوبې چې د نړۍ شاوخوا 11,000 ورزشکاران پکې شامل دي اوس د جولای 23 نیټې څخه د 2 اونیو په اوږدو کې ترسره کیږي چې د پیرا اولمپیک سره به تعقیب شي. د خبرونو پای. ایزانو سواوره پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصره عنوان د هندستان په دفاعي صادراتو لاس پورې کړي. لیکنه د پدم سنگ جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. هندستان هدف لري چې د دفاعي تجهیزاتو خالصه صادرونکي جوړ شي. هندستان د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د صادراتو هدف ټاکلی دی. هندستان وکولی شو او د 2013 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ د صادراتو ارزښت یې 2 چنده کړو او دا له 4,682 کروڑ روپیو څخه 10,915 کروڑ روپیو ته لوړ شو. د آتم نربھر بھارت یا پزان بسیا هند لاندې هند د دفاع د مختلفو ډوله پلیټ فارمونو او توغندي د جوړولو په ظرفیتونو کې وده کوي. آکاش د هیواد له مهمو توغندیو سیستمونو څخه دی چې 90 سلنه پرزې یې په هند کې جوړیږي. آکاش لزمکه څخه هوا ته گزار کوونکې توغندی دی چې 25 کیلومترو پورې نخابشتلی شي. دا توغندی د هند هوایي ځواک لخوا په 2014 کال کې خپل وصلتون کې شامل کړی شوی وو او بیا د هند لخوا دا په پوز کې شامل کړی شو. په پوزي خدماتو کې د شاملولو وروسته د نړیوال نندارتونونو او ډیف ایکسپو او ایرو انډیا نندارتونونو کې ډیرو دوست هیوادونو لخوا د آکاش توغندیو په سیستم کې علاقه وښودل شوه. د کابینه تصویب به هندي تولید کوونکو ته په RF او RFP کې برخه اخیستنه اسانه کړي چې د مختلفو هیوادونو لخوا خپور شوی. تر دې دمه د هند دفاعي صادراتو کې د دې برخې او پرزې صادرول شامل وو. د لوی پرزاجاتو صادرات ډیر وو. د کابینه د نو وخت به له هیواد سره مرسته وکړي چې خپل دفاعي تولیدات پیاوړي کړي او په نړیواله کچه سیالي ته وړاندې کړي. د آکاش صادرونکي نمونه به د هغه سیستم سره توپیر ولري چې اوس مهال د هندي وسلوالو ځواکونو لخوا ځای په ځای کړی شوی. د آکاش سربیره په نورو لویو پلیټ فارمونو لکه په ساحل لګول کېدونکي څارونکي سیستم، رادار او هوایي پلیټ فارمونو کې د بیلابیلو هیوادونو څخه کلکه علاقه ترلاسه شوې. دا ډول پلیټ فارمونه د صادرولو لپاره په ګړندي توګه منظوري ترلاسه کولو لپاره
د دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشاور په ګډون یوه کمیټه جوړه کړې شوې. دا کمیټه به مختلفو هیوادونو ته د مهمو دفاعي توکو صادرولو ته منځوري ورکړي. دا کمیټه به له یو حکومت څخه بل حکومت پورې بیلابیل موجود واکونه هم وڅېړي. د هند حکومت په پام کې لري چې لوړ ارزښت لرونکي دفاعي پلیټ فارمونه صادرولو لپاره تمرکز وکړي، تر څو چې د 15 میلیارډ ډالرو دفاعي صادراتو هدف ترلاسه کړي او د ملګرو هیوادونو سره ستراتیژیکي اړیکې هم ښې کړي. لکه څنګه چې حکومت د عامه او خصوصي دواړو سوداګریزو ډلو ته د دفاع سکتور پرانسته، اوس کولی شي د پانګونې او د ټکنالوژۍ سره د مرسته واخلي. د دفاع وزارت د ولسی سکتور شرکت لکه بھارت الکترونکس لیمیټډ چې په لنډه BEL نومیږي سره د هند بحري ځواکونو د لومړنۍ کرښې جنگي کشتیو لپاره د لینکس U2 اور وجنې سیستمونو د اخیستلو لپاره تړون لاسلیک کړ چې په نوې ډیلي کې د هند د پیریدونکو کټګورۍ لاندې د 1455 کروڑ روپیو یو تړون دی. د لینکس سیستم په هند کې ډیزاین او جوړ شوی دی. دا به د لومړي وزیر نریندر مودي لیدلورې یا آتم نربھر بھارت لا پسې پراخه کړي. لینکس U2 GFCS د بحري توپونو کنټرول کوونکی سیستم دی چې د بحري ګډوډۍ په منځ کې هدفونه وشتلو، تعقیب کولو او ښکېلولو لپاره ډیزاین شوی. دا په هوا او ځمکه په دقیق ډول نښه د وشتلو توان لري. دا سیستم په دوامداره توګه پرمختللی جوړ شوی او نوې ټکنالوژي شاملولو سره سره په داخلي ډول د دې ټکنالوژۍ ته وده ورکړل کیږي. په بیلابیلو پړاوونو د سیستم داخلي مواد په دوامداره توګه لوړ شوي دي چې په خارجي سیستمونو تکیهوالی پای ته ورسولی شي. دا سیستم به د کشتیو NOPV، تلوار او تیګ باندې نصب شي. ټریکینګ، رادار، سرو او د وسلو کنټرول انډولونو په ګډون سیستم په بشپړ ډول د BEL یا د هند داخلي شرکت لخوا ډیزاین او جوړ شوی دی. داخلي سیستم به د سیستم عملی وخت زیات کړي او د ژوند په اوږدو کې به د غوره تولید ملاتړ تضمین کړي. په تړون کې مجوزه سیستم د 4م نسل دی او په بشپړ ډول داخل کې جوړ کړی شوی سیستم دی چې د آتم نربھر بھارت په رښتیني ډول تعقیبولو وروسته جوړ شوی دی. دا به په راتلونکي 15 کلونو کې د BEL بنگلور لخوا وړاندې کړی شي.